داسې فکر وکړئ چې 15 کلن استئ، زاړه، د ژوند نه بیزاره او د زرو څخه ډېر ځلې درته انکار شوی دی. زموږ نه زیاتره خلک به په دې حالت کې ماتې ومني، خو سینډرز نه، هغه د ماتې په ځای د خپل سورکړي چرګ پخلی له ځانه سره کړه، ګاډی تیار کو او هیوادونو ته سفر شروع کو. خو څنګه یو 15 کلن بوډا چې هیڅ یې نه لرل د نړۍ تر ټولو لویه د فاسټ فوډ امپراتوري جوړه کړه. دا د هارلین سینډرز او د KFC په زړه پورې قصه ده، د زحمت، ناکامیانو او په پایله کې د کامیابۍ قصه. د KFC مالک سینډرز په 40 کلنۍ کې د ګیسو یو پمپ جوړ کړو چې مسافرو ته پکې خوراک هم تیارو، او د هغې د سورکړي چرګ پخلی چې 11 قسمه طبي بوټي او مسالهجات پکې شامل وو دومره مشهور شو چې د یو رستورانت خلاص کړو. هر څه ښه سم روان وو، خو د یو بلې لویې لارې په جوړېدو سره د دې د رستورانت څخه رش کم شو او په 15 کلنۍ کې سینډرز مجبور شو چې خپل رستورانت په تاوان خرڅ کړي، خو په خپل پخلي باور درلودو چې ضرور به کامیابیږي. نو د همدې لپاره په امریکا کې سفرونه شروع کړل چې خپل پخلی به مختلفو رستورانتونو ته وړاندې کوو او ورته به ویل چې د هر چرګ خرڅولو په بدل کې ماته کمیشن راکوي. مشکل دا و چې هیچا هم دا وړاندیز نه قبلو او د زرو څخه ډېرو ځایونو کې ورته انکار وشو، خو بالاخره یو چا ورته ویل چې سمه ده او وړاندیز یې قبول کړ چې بیا د هغې سورکړي چرګ، ځانګړي برانډ، سپینې درېشۍ او تور نیکټایي د هغې په مشهورتیا کې ډېره مرسته وکړه او په 70 کلنۍ کې په سلګونه رستورانټونه لرل چې بالاخره د $2 میلیونو په ارزښت خپله کمپنۍ خرڅه کړه چې د اوس وخت تقریبا $20 میلیونه سره برابر دی. او په اوس وخت کې KFC د فاسټ فوډ د دنیا تر ټولو لوی او مشهورترینه کمپنیانو څخه ده. او د سینډرز په ژوند کې زموږ لپاره ډېر زیات درسونه هم دي. اول دا چې هیڅکله هم ناوخته نه دی چې یو نوی کار یا یو تجارت شروع کړو، ځکه کامیابي په هر عمر کې راتللی شي او ډېر عمر باید موږ له دې څخه منع نه کړي چې ډېر کار ترسره کړو. دویم دا چې ناکامي او رد کېدل د کامیابۍ یوه برخه ده. سینډرز هم د زرو څخه ډېر ځلې رد کړی شو او ناکامه شو، خو ماتې ونه منله چې زیاتره زموږ نه به په دې وخت کې کار پرېږدي او ماتې به ومني، خو سینډرز داسې ونه کړه او کامیابه شو. دریم دا چې کله په یوه لاره باندې یو کار نتیجه نه ورکوي نو بله لاره ورته را پیدا کړئ، خو کار مه پرېږدئ. کله چې د سینډرز رستورانت بند شو نو هغه شکایتونه شروع نه کړل بلکې د بلې لارې په لټه کې شو، او اخر دا چې په خپل کار او تجارت کې له نورو خلکو څخه ځانګړي اوسئ. سینډرز یوازې چرګان نه خرڅول بلکې د هغه د چرګ پخولو ځانګړي طریقې، ځانګړي لباس او ځانګړی برانډ هغه څو چې دې ته شهرت ورکړو، یوازې چرګ نه. نو راځئ چې د سینډرز د ژوند درسونه په خپل ژوند کې هم عملي کړو تر څو کامیابه اوسو.